ما پسې راځه. Follow me. Follow me. ژر ژرې وکړه. Do it fast. Do it fast. دلته راشه. Come here. Come here. ځان دې اماده کړه یا تیار شه. Get ready. Get ready. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. بهر اوزه یا د باندې ووزه. Go out. Go out. څراغ روښانه کړه یا ګروپ بل کړه. Switch on the light. Switch on the light. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده؟ نو داسې به وایو په انګلیش کې What's the day today? What's the day today? نن د جمعې ورځ ده. It's Friday today. It's Friday today. بې فضوله خبرې مه کوه یا بې معنی خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. زه ستا لپاره څه کولی شم یا ستا څه خدمت وکړمه؟ نو په انګلیش کې به وایو What can I do for you? What can I do for you? هیڅ خبره نه ده. هیڅ مشکل نشته یا هیڅ مسله نه ده. نو په انګلیش کې به وایو چې No matter. No matter. هیڅ خبره نه ده. او ویریږه ما یا ډاریږه ما. نو په انګلیش کې به وایو Don't be scared. Don't be scared. ما ته د دې باره کې ووایه. ما ته دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about this. Tell me about this. زما سره هیڅ شی نشته یا زه هیڅ نه لرم. په انګلیش کې وایو I have got nothing. I have got nothing. زه تا ته ضرورت لرم یا زه تا ته اړتیا لرم. نو په انګلیش کې به وایو I need you. I need you. تو اوس تللی شي. You can go. You can go. داسې نه ده. دا یا په دې ډول نه ده. نو په انګلیش کې به وایو It's not like that. It's not like this. It's not like this. هلته څوک دی؟ Who is there? Who is there? یو طرف ته شه یا د لارې یو طرف ته شه. یوې خوا ته شه. Please move aside. Please move aside. مهرباني وکړه یو طرف ته شه. د خپل عقل نه کار واخله یا د خپل ذهن نه د خپل دماغ نه کار واخله. نو په انګلیش کې به دا وایو چې use your brain. Use your brain. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ
نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.